صحیح. حضرت تاسو ته د عربي ادب د میدان شاسوار هم ویلی شي او زه که خیال وکړم نو عربي ادب چې ام الادب ورته هم ویلی شي چې ځان له په خپل ذات کې یو لوی وسعت لري، نو د دومره ګران میدان تاسو ټاکنه څنګه وکړو، دغه هم څنګه منتخب کړو؟ اصل کې دا خو د خلکو هغه یو حسن ژوند ده او ځکه دا ووایم چې عربي ادب دا ډېر لوی وسیع ذخیره ده او دې کې مهارت شاید ډېر مشکل کار ده. بهرحال د خلکو حسن ژوند ده. اصل کې مطلق یو عربي ادب سره نه، فارسی ادب او دارنګې د پښتو دارنګې د اردو هم او د عربي د ما هغه بچپن نه چونکې دې سره یو لګاو هغه د استاد محترم برکت و چې هغه یو مایناز شاعر هم و په خپله هغه مکتوبات ته مکتوبات حزین په نام باندې او د فارسی ادب ډېر زیات چې و ماهر و. نو دارنګې عربي ادب کې هم نو هغه خپل ذوق او شوق د وجې نه دا خبره بیا مقصد دا ده چې ورورا خو انسان چې محنت وکړي نو دغه شی ترقي را درومي الله تعالی دغه ځای ته خبره ورسوله. صحیح. حضرت ادب که بنیادی لحاظ سره موږ وګورو نو قدیم هم وي او جدید هم وي، خو ستاسو ادب ته که موږ وګورو نو ستاسو زیات رجحان قدیم طرف ته دی، نو څه وجه کېدی شي؟ اصل وجه دا ده چې موږ زیات تعلق هغه سره ده، چونکې د ادب چې موږ په مدارسو کې ویلی کېږي نو دی اصل غرض او غایه هغه دا ده چې د قرآن کریم او د احادیث مبارکه او لغاتو حفاظت په ادب کې پروت ده. بلکې یو دا نه د عربي ادب د هر لغت خو که پښتو ده که اردو ده د هغه مشکل الفاظ د هغه محاورات د هغه دا ټول استعارات دا ټول په چا کې پراته دا د هغه لغت په ادب کې او په شعر و شاعري کې پراته. نو د پاره د چور جاهلیت اشعار وی نو د هغه یاد کول او هغه کې چې کوم هغه الفاظ او ذخیره پرته ده لکه اوس د حدیثو مشکل الفاظ باندې بهترین کتاب هغه النهایه د ابن الاسیر، لیکن دا ابن الاسیر صاحب چې کله بیا په خپل کتاب کې محل د استشهاد د پاره پیش کوي یا به د امرؤ القیس شعر پیش کوي چې ګوره د حدیث کې د دې ټکی دا معنی ده، ولی دا معنی ده ځکه فلانی امرؤ القیس طرف ابن عبد بکری او مقصد دا ده چې دارنګې عنترا دارنګې کعب ابن زهیر ابن ابي سلمہ دغه فلانی ځای په شعر کې د دې لفظ چې دا معنی کړي. نو اصل هغه غرض سره دا زیات موافقت د دې زیات او پاته سو جدید عربیت چې کوم ادب عربي ده هغه مقصد مضمون نگاری د پاره مقاله نویسی د پاره، لیکن هغه چې کوم اصل مونږ هدف ته هغه په قدیم ادب عربي سره زیات حاصلېږي. صحیح. حضرت په قدیم ادب کې ستاسو د خوښې لیکونکی څوک دی او ولې دی، او دغه رنګې په جدید ادب کې هم راته که ووایو؟ په قدیم ادبیت کې ما خو لکه مقصد دا دی چې مطلق دا ټول د جاهلیت چې کوم شاعران دي د هغه چې کوم تخیلات دي د هغه کوم افکار دي او په ډېر لږ الفاظو کې لوی عظیم مقصد دا دی چې معنا هغه سمیټ کړي نو دا جاهلی شعرا ټول دارنګې مقصد دا دی چې بیا اسلامی شعراو کې بیا مقصد دا دی چې حسان ابن ثابت صاحب مداح دی حضور صلی الله علیه وسلم، دارنګې کعب ابن زهیر دی هغه کتاب چې کوم بانت سعاد قصیده ده په هغه باندې ما یو شرح لیکلی ده الارشاد الی تحقیق بانت سعاد سره. نو دا ټول مقصد دا ده چې هر ګلې را رنګ بوی دیگر است لکه په یو باندې نام کا مونږ کې دو او بل محروم کو نو زه وایم شاید دا به د هغه په شان کې مناسب نه وي. نو دا ټول لوړې درجې خلک او مقصد په خپل موضوع کې او په خپل میدان شهسوارانو